السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. یعنې دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني د سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه رقم ورسره په دغه ګنټۍ نشان باندې لازمي کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. نو دوستانو تاسو په دغه ټایټل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټایټل باندې کلیک وکړئ، لاندې به تاسو راسئ، دلته به ما تاسو ته اپس لینک لیکلی وي. تاسو به د اپس لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به هغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ، په د اپلیکیشن باندې به کلیک سره وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو کله چې تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ، دغه به تاسو انیبل کړئ. نو ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو انیبل کړئ، دلته یو څو سیټینګونه دي. دغه سیټینګونه به تاسو په خپل موبایل کې وکړئ. تاسو به راسئ په دا درې ډاټ نشان باندې به کلیک وکړئ، دا مور اپشنز لیکلی ده. نو دغه رقم بیا تاسو راسئ په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دغه اپشن به ستاسو په موبایل کې آف وي، دغه به تاسو اون کړئ، دغه رقم ریکارډ کالز. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو اون کړئ، دغه رقم ریکارډینګ موډ تاسو راسئ. ګوره دوستانو اټومیټیک اپشن که ستاسو په موبایل کې آف و، دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو دغه اټومیټیک اپشن به هم تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ او دغه رقم بیا تاسو راسئ ګوره دوستانو کلاوډ ته. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو کلاوډ ته راسئ، اوس که تاسو غواړئ چې د هر چا خبرې په خپل موبایل کې واورئ، یعنې ستاسو په کور کې ستاسو بچیان دي یا ستاسو کوچنیان دي یا ستاسو کوچني ورونه دي، که تاسو غواړئ چې د هغو خبرې په خپل موبایل کې واورئ، نو دغه اپلیکیشن به تاسو د هغو په موبایل کې ډاونلوډ کړئ او دلته به تاسو راسئ په ګوګل ډرایو باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په ګوګل ډرایو باندې کلیک وکړئ، دلته به دغه وار تاسو لوګ آوټ کړئ. نو ګوره دوستانو دغه زه اوس وارې لوګ آوټ کومه. کله چې ګوره دوستانو تاسو لوګ آوټ ووایئ، دغه رقم به دلته تاسو خپل ایمیل ایډ کړئ. یعنې تاسو که غواړئ چې هر ایمیل ایډ کړئ، تاسو هغه ایمیل ورکولی سئ. بیا که د هغه سړی له هر چا سره خبرې وکړي، نو هغه خبرې بیا ستاسو ایمیل ته راځي. نو تاسو هغه ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې اورېدلی سئ. نو ګوره دوستانو زه دغه ایمیل ورکوم. کله چې تاسو هغه ایمیل ورکړئ، بیا به هغه خبرې ډایرکټ هغه ایمیل ته ځي او تاسو هغه خبرې بیا ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې اورېدلی سئ. نو دوستانو دغه پشتان به ټول تاسو الاو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو الاو کړئ، دلته به دغه تاسو ته خلاص سي او دغه به تاسو یس کړئ. نو دلته به دوستانو دغه تاسو یس ووایئ. کله چې تاسو یس ووایئ، دلته به هغه ایمیل ایډ سي. نو کله چې ګوره دوستانو هغه ایمیل ایډ سو، بیا که اوس دغه سړی له هر چا سره خبرې کوي، نو هغه خبرې به دلته ریکارډ سي، ډایرکټ به ستاسو ایمیل ته ورسي. کوم ایمیل چې تاسو ورکړی ده، دغه خبرې به ډایرکټ هلته ولاړې سي او تاسو به هغه خبرې ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې وګورئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې ده، له هغې څخه تاسو دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.